عطا محمد نور دوستم سره په ملاقات کې هغه راتګ ته وهڅوه. عطا محمد نور ویلي زه او دوستم دواړه غواړو چې خپل هیواد افغانستان ته درستون شو، خو مونږه شرطونه هم لرو. احمد مسعود ویلي که په افغانستان کې ټاکنې یا هم زمونږ پوره ضمانت وشي مونږ به خپل هیواد افغانستان ته درستانه شو. طالبانو پخوا ټولو ته عفه کړې وه. هغوی ویلي چې په نظام کې ځای نشو ورکولی او د ژوند د کولو دپاره خپل هیواد خپل کور افغانستان ته راتلی شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جمعیت اسلامي اجرایه مشر عطا محمد نور او د وحدت ګوند مشر محمد محقق په انقره کې جنرال دوستم سره لیدلي دي. عطا محمد نور په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی له جنرال دوستم سره د هغه پر راتګ غږېدلي او هغه د راروانو ټاکنو په اړه بحثونه هم کړي دي. محمد محقق عطا محمد نور او د ترکیه کې د ناست لومړی مرستیال جنرال دوستم ائتلاف نجات افغانستان په نوم یوه ډله هم جوړه کړې ده چې عطا محمد نور او دوستم غواړي چې بیرته هیواد افغانستان ته راستانه شي او له طالبانو څخه یې غوښتنې کړي باید پوره ضمانت یې وشي او په افغانستان کې ټاکنې هم ترسره شي. عطا محمد نور ویلي که په هغه ټاکنو کې هر طالب چارواکي کامیابه شو او د افغان ولس خوښه وه نو زموږ هم خوښه ده، موږ به هم رایه خپله ورکړو او هغه به زموږ مشر وټاکل شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.